نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. زما عزتمندو مسلمانانو رونو خويندو، نن په دې مختصر کلیپ کې د مانزه الفاظ دا کوم موږ تاسو وایو او دارنګي ترجمه په پښتو ژبه کې دا تاسو ته وړاندې کوم. امید ده چې هغه دوستان چې د چا مشکل وي په مانزه کې په الفاظو د مانزه کې یا ترجمه یادنی چې هغه واوري او دې نه زده کړي او دا موږ دپاره یوه صدقه جاریه جوړه شي. بسم الله الرحمن الرحیم. الله اکبر. الله ډیر لوی ده. سبحانك اللهم، پاکی دا تعالی را ای الله، یعنی پاکی ته ای الله. و بحمدک، سره د حمد و ثنا ستا، یعنی تعالی را یا الله پاکی ثابته ده د هر قسم نقصاناتونه، د عیبونو نه چې هغه د کفر و شرک دي او که نور د نقصان صفتونه دي، د عیبونو صفتونه دي، د هغه ټولو نه ته پاک. سره د حمد و ثنا ستا، یعنی ټول حمدونه سره د دې چې ټول حمدونه او ثناګانې او صفتونه هغه تعالی را ثابت دي. وتبارک اسمک، وتبارک اسمک، او ډیر برکتونو والا دی نوم ستا. وتبارک اسمک، او ډیر برکتونو والا دی نوم ستا، یعنی مبارک دی نوم ستا. وتعالی جدک، او چت دی شان ستا. ولا اله غیرک، او نشتا معبود برحق بغیر لتا، یعنی مستحق د عبادت غیر لتا بل څوک نشته. وګورئ دوستانو، په دې کې بعض خلک داسې تلوایي سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك. دا غلط دی. دا واو د تعالی او تبارک سره نه یوځای کېږي. وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا اله غیرک، داسې وایي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه نیسم یا پناه غواړم، پناه طلب کوم الله سره د شیطان رټلی شوي نه، یعنی د شر د شیطان له رټلی شوي نه زه الله رب العزت سره پناه نیسم او پناه غواړم. بسم الله الرحمن الرحیم. او شروع کوم په نوم د الله چې ډیر زیات مهربان او دایم مهربان دی. دا اول د تعوذ وی، دویم ته تسمیه. نو تعوذ او تسمیه ویل دا په مانځه کې دي. الحمد لله رب العالمین. ټول حمدونه او صفتونه د کمال د الوهیت دا خاص الله رب العزت د پاره دی. رب العالمین چې رب او پالون کې د ټولو عالمیانو دی. الرحمن الرحیم، ډیر زیات مهربان او دائم مهربان دی. مالک یوم الدین، واکدار اختیارمند د ورځې د جزا دی، یعنی د ورځې د قیامت دی. یا دویمه معنا مالک یوم الدین، بادشاه د ورځې د جزا او ورځې د قیامت دی. ایاک نعبد، خاص تعالی را عبادت کو، یعنی یا الله مون خاص تا عبادت کو، د بل چا عبادت او بندگی نه کو. و ایاک نستعین، او خاص تا نه مدد غواړو، کومک غواړو. ما فوق الاسباب، او ما تحت الاسباب خود بندگانو نم کومک غوښتل جایز دي. اهدنا الصراط المستقیم، وخیا مونږ ته لاره مستقیمه، هغه نیغه لاره چې تا ته رسېدلې هغه لار مونږ ته وخیا. صراط الذین انعمت علیهم، لار د هغه خلکو چې تا پرې انعام کړی. صراط الذین، لار د هغه خلکو انعمت علیهم چې تا ورباندې انعام کړی. یعنی دا صراط مستقیم دا لار د هغه خلکو ده چې تا ورباندې انعام کړی، نعمتونه دې کړي، چې هغه پیغمبران دي، انبیا
علیهم السلام، صدیقین، شهدا او صالحین. دا په سوره نساء کې الله رب العزت ذکر کړي. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین آمین. غیر المغضوب علیهم، نه لار دغه خلکو چې غضب شوی په هغوی باندې، ولا الضالین او نه لار د ګمراهانو. آمین. یا الله دا دعا زمون قبول کړي، یعنی استجب دعاءنا، یا الله دعا زمون قبول کړي. عام طور مسلمانان خو سوره اخلاص وایي، نو دی وجنه د سوره اخلاص ترجمه کړو. قل هو الله احد، اوایا ای پیغمبره، هو الله احد، چې هغه الله دی او یو دی. هغه الله یو دی. دا هو ضمیر یا خو ضمیر شان دی، علما وایي یعنی شان د خبره دا ده، حقیقت دا ده چې الله احد، الله یو دی. یا دا هو ضمیر راجع دی هغه الله رب العزت ته چې مشرکینو د رسول الله السلام نه پوښتنه کړې وه چې خپل رب مونږ ته بیان کا، صف لنا ربک، خپل رب مونږ ته اوصاف بیان وکړه. نو نبی علیہ السلام ته وویل الله رب العزت چې قل اوایا هو، هغه ذات چې تاسو ترېنه د هغه په حق کې پوښتنه کوئ، نو الله احد، الله احد، هغه الله یو دی. الله احد، الله یو دی. او الله الصمد، او الله بی نیاز دی. صمد هغه ذات ته ویل کیږي چې دی چاته محتاج نه او دته نور محتاج. نو داسې ذات صرف او صرف الله رب العزت دی چې ټول مخلوقات ورته محتاج دي. لم یلد، الله رب العزت زیږول نه دی کړي. ولم یولد، او نه الله رب العزت زیږولی شوی دی. نو نه الله رب العزت زیږول کړي او نه خپله زیږېدلی شوی. ولم یکن له کفوا احد، او نشته الله رب العزت دپاره سیال او برابر هیڅ څوک، یعنی هیڅ څوک د الله سره سیال او برابر نشته. الله په خپل ټولو صفاتو کې واحد او لا شریک ذات دی. ولم یکن له کفوا احد. بیا الله اکبر، الله لوی دی. سبحان ربی العظیم، پاک دی رب زما چې لوی دی. سمع الله لمن حمده، اوري الله رب العزت د هغه چانه چې څوک د الله حمد بیانوي. یعنی چې څوک د الله حمد بیانوي، الله حمد اوري او دغه حمد قبلی. دی وجنه یو معنا د سمعا قبله ده، یعنی قبل الله لمن حمده، قبلی الله رب العزت د هغه چا حمد و ثنا چې څوک د الله حمد بیانوي. ربنا لك الحمد، ای زما ربا خاستا د پاره حمد او ثنا دی. یعنی ټول حمدونه او ثناګانې یوازې او یوازې تا د پاره دي، د کمال د الوهیت. ربنا لك الحمد. الله اکبر، الله ډیر لوی دی. بیا سجدې ته ورځو. سبحان ربی الاعلى، پاک د رب زما چې ډیر اوچت او عالی دی، ډیر عالی دی او اوچت دی، څنګه چې د الله د شان او د جلال سره مناسب دی. التحیات لله، ټول قولی یعنی ژبني عبادتونه زما خاص د الله رب العزت د پاره دي. التحیات لله. والصلوات، او ټول بدنی طاعتونه او عبادتونه زما خاص الله لپاره دي. والصلوات. والطیبات، او ټول مالی عبادتونه زما خاص د الله رب العزت لپاره دي. یعنی کوم عباداتو کې چې زما مال لګم خرج کوم. السلام علیک ایها النبی ورحمت الله وبرکاته، سلام دی پتا باندې ای نبی، او رحمتونه د الله او برکتونه د الله دی پتا باندې وي. او السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین،
سلام دی وي په مونږ باندې، یعنی په عام بندگانو د الله چې مونږ یو، وعلى عباد الله الصالحین، او د الله په صالحه بندگانو باندې دې سلامتی وي. اشهد ان لا اله الا الله، زه شهادت وایم، شهادت تیروم چې نشته لایق د عبادت غیر الله، غیر د الله نه بل څوک لایق د عبادت نشته. واشهد ان محمدا عبده ورسوله، او زه شهادت وایم، شهادت تیروم چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله رب العزت په بنده او پیغمبر دی، د الله رب العزت بنده او پیغمبر دی. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد، ای الله خپل رحمتونه او درودونه راولېږه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې، یعنی په محمد صلی الله علیه وسلم باندې، وعلى آل محمد، او په آل او اهل بیت د رسول الله محمد صلی الله علیه وسلم باندې، کما صلیت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم، لکه څنګه د چې رحمتونه لېږلي وو، درودونه دې لېږلي وو په حضرت ابراهیم علیه السلام او په آل د ابراهیم علیه السلام. انک حمید مجید، یقینا ته ستایله شوی او حمد کړی شوی او مجید ډېر لوی ذات. اللهم بارک علی محمد، ای الله برکتونه ولېږه په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې، وعلى آل محمد، او په آل د محمد صلی الله علیه وسلم، کما بارکت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم انک حمید مجید، لکه څنګه د چې برکتونه لېږلي وو، برکتونه کړي وو په ابراهیم علیه السلام او په آل د ابراهیم علیه السلام باندې. انک حمید مجید، یقینا ته بدون د شک هر عینه ته حمید ستایله شوی او ستوده شده ذاتی، او مجید لوی او عظیم ذاتی. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، ای الله راکې مونږ ته په دنیا کې نیکی او خوبیانې، وفي الآخرة حسنه، او په آخرت کې مونږ ته راکې نیکی او خوبیانې، وقنا عذاب النار، او وساتې مونږ عذاب د اور څخه، مونږ د عذاب د اور نه وساتې ای الله، وقنا عذاب النار. او السلام علیکم ورحمت الله، سلام دی په تاسو باندې او د الله رحمتونه، او السلام علیکم ورحمت الله، سلام دی په تاسو او د الله رحمتونه دی په تاسو باندې وي. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.